زه زمان افریدی نن د جنوري 8 2022 شیبا اینو یو نوې لاره لیر 2 په نوم د شیبیریم ډیر زر معرفي کوي انټروډیوس کوي. شیبا اینو تاسو ښه معلومات لري چې په اگست 2020 کې راغی، دغه قیمتونه ډیر بره لاړ، بیرته راوغورځېده، خو یاد وساتئ چې د شیبا اینو مارکیټ کیپټلایزیشن ورته ویل کې مارکیټ کیپ وای نو هغه ډیر زیات اوچت دی، عالم کې قیمت ټیټ دی، خو اوورال مارکیټ ډیر زیات پیسې راخکلې دی. شیبا اینو خپل دی نوی پروګرام کې لیر 2 کې په شیبیریم انټروډیوس کړي. شیبیریم څه دی؟ زه تاسو ته ووایم. شیبیریم شیبا سواپ به خپل یو سواپ جوړي لکه څنګه پانکیک سواپ دی، الته شیبیریم موقع ورکوي د شیبا اینو ټوکن لرونکو ته چې تاسو کولای شئ چې ریوشي یو نوې ټوکن د شي که تاسو لاړ شئ په کوین مارکیټ کیپ کې سرچ کې شي یو ریوشي په نوم باندې چې هغه ریوشي د شیبا اینو مالکو خپل نوم باندې انټروډیوس کړی ده او هغه وایي زه خلکو له چانس ورکوم چې چا شیبا اینو نه وي اخیستی نو کولی شي چې شي واخلي. نو سیم ټایم کې بون یو کرنسي انټروډیوس کړی دی چې هغه 90 سنت ډالر دی. شي ډیر زیات ارزان دی، تاسو کولی شئ $1 بلین پر $25 واخلئ، خو بون چې دی هغه 90 سنت ته یو رسیدلی دی. د دې کرنسیانو په هکله زه هم تاسو له معلومات درکوم چې شیبا څه پلانونه لري. شیبا وایي چې کله شیبا سواپ او شیبیریم لانچ شو یعنی عملی شو نو الته بون او روشي چې هغې الریډي هغې انټروډیوس کړی دی مارکیټ کې د شیبا اینو لرونکي کولی شي چې په شیبا سواپ ته لاړ شي، هلته د ایتیریم یا بیټکوین یا بی ان بي په ځای د شیبا په ذریعه هغې وکولی شي چې بون او ریوشي واخلي او انیفټیانې واخلي. نو چې کله تاسو شیبا اینو په ترو باندې لاړ شئ هلته دا ټوکن واخلئ او انیفټي واخلئ نو هغه شیباګانې به سوځېږي لکه څنګه چې نن ما نیوز کې وکته چې په میلیونز شیبا یو ډیډ والټ ته لاړل، هلته یې تباه کړه. داسې دوی مقصد یې دا چې سپلای یا عرضه یا مارکیټ کې د دې کوانټیټي کم کی ترغو چې چا سره شیبا د هغې پرایس مارکیټ کې بره لاړ شي. نو دا یو ډیر اهم سټپ دی د شیبا اینو چې هغې شیبیریم او شیبا سواپ انټروډیوس کړ او په شیبا سواپ کې او شیبیریم کې تاسو کولی شئ چې ریوشي یعنی شي ټوکن او بون ټوکن واخلئ. دوی دا وایي چې کله تاسو په ایتیریم کې یا په بی ان بي یا په نورو کرنسیانو کې تاسو ځای هلته نه انیفټي اخلئ یا ایکسچینج کوئ نو تاسو ځای د نورو سواپونو کې هغه ګران اخلئ چې هلته انرژي زیات ضایع کېږي. د دنیا ملکونو حکومتونه د ایتیریم خلاف دي، هغوی غواړي لکه پولیګان چې اوس یو نوی مټې کې یو نوی سیستم شروع کړی چې هغه فرینډلي ایکو سیستم یعنی ډیر زیات هغه انرژي چې ضایع کېږي هغه فرینډلي وي، هغه ماحولیاتو دپاره یعنی انوایرمنټ دپاره ماحول زیست چې ورته وایي هغې دپاره ډیر ښه. نو دا هم د دوی یو کار دی. دویم دا ده چې کمیونټي ګورننس ورته وایي. کوم خلک چې شیبا اینو لري نو هغوی ته به دا پرابلم نه وي چې هلته لاړ شه دلته نو ډایرکټ به لاړ شي شیبیریم یا شیبا سواپ په پلیټفارم کې هلته خپل انیفټیانې واخلي او خپل شیبا اینو میلیونز چې ورسره دي نو هغې نه څه فایده اخیستی شي. ما سره اوسئ په زمان crypto.com زما په ټلګرام ګروپ کې، ما سره اوسئ په زمان کرپټو په یوټیوب کې، په ټیک ټاک کې. تاسو سره به زه همیشه تازه خبرونه چې بالکل هغه د انډسټري کرپټو کرنسي انډسټري ریلیټ دی زه تاسو ته راوړم او تاسو ما دپاره ما سبسکرایب کوئ، ځان دپاره سبسکرایب کوئ په دې چې زه کوم نیوز تاسو له درکوم په هغې باندې ډېر زیات ډیپ زه سټډي کوم او معلومات را غونډوم، مؤثرو ځایونو تاسو ته راوړم دې دپاره چې زما خویندې ورونو چې کوم پیسې ورسره دي هغه ضایع نه شي، غلط ځای ته لاړ نه شي. نو نن زه خپلې خبرې بیرته را غونډوم. شیبا اینو یو نوې لاره په لیر 2 کې چې شیبیریم نومیږي هغه ډېر زر اناونس کوي او خپل پروجیکټ ډیټ دوی ډسکلوز کړی ځکه نه دی چې وایي ضرورت نشته په دې چې که موږ مخکې نه ډسکلوز کړو نو نور ټیکنالوژي لیکس دي بیا خلکو لوپ هول پیدا کوي، هغې نه د هغې کوم رازونه دي را غونډوي. بل دوی وایي چې کله مونږ په ځان کانفیډنټ لرو نو هر چا سره چې خپل په ځان یو پروجیکټ وي په هغې کانفیډنټ اعتمادي نو هغه بیا ضرورت نشته چې ډیټ وښیي. نو راځئ چې وګورو چې شیبیریم او شیبا سواپ څه کمال کوي په فیوچر کې. ښه ورځ تاسو ته غواړم. مننه.